بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، صحت جامې مو پر تن وي. اپریټینګ سیستم سیریز کې نن ټایپس اف اپریټینګ سیستم یا د اپریټینګ سیستم نوی وایو چې له هغې جملې څخه یو بیچ اپریټینګ سیستم ده، ټایم شیرینګ ده، ډسټریبیوټډ ده، نیټورک ده او ریل ټایم ده. بیچ اپریټینګ سیستم هغه اپریټینګ سیستم ده چې سیمیلر یا مشابه وظایف یو بل سره ګروپ کیږي په کومک د چې سم اپریټرز او دغه بیچ چې ده 1 بای 1 چې کیږي ایگزیکیوټ کیږي. بیچ اپریټینګ سیستم هغه اپریټینګ سیستم ده چې مشابه وظایف یو بل سره ګروپ کیږي او په کومک د چې د بعض اپریټرو او دغه بیچ چې ده 1 بای 1 یا یو په یو چې کیږي ایگزیکیوټ کیږي. ګورئ مثال ته وګورئ، دغه مختلف نوع جابس دي لکه فرض مثال جاب 1 او جاب 2 تر جاب ان پورې. دلته چې د اپریټر ده د دغه اپریټر په مرسته سره مشابه جابس داسې یو بل سره چې کیږي ګروپ کیږي یا هم بیچ کیږي. ګوره جاب 2 جاب 15 او جاب 2 دا ټول شي سوي دي یو بیچ کې راغلي دي. دا ولې په یو بیچ کې راغلي؟ ځکه د دوی ډیماند یا ضرورت یا نیډ سره مشابه ده. دوی مشابه ریسورسو ته یا مشابه سرویسز ته ضرورت لري، نو ځکه دا په یو بیچ کې راغلي دي. دغه جاب 1 او جاب 4 چې دي د دو نیډ یا تقاضا نوره ده، مطلب د دو نسبت دو ته چې ده د دو ځان ته ده. دوی یو شان ته ریسورس یو بل ته ضرورت لري، همدارنګه یو شان سرویسز ضرورت لري، نو دوی دلته ځان ته شي سوي دي بیچ سوي دي. د دو ریسورس یو بل سره مشابه دي، دا دلته بیچ سوي، او د دو ریسورس دلته یو بل سره مشابه دي او هغه سرویسز چې دوی غواړي هغه مشابه دي، نو یو شانته نو هغه ځکه دلته ځان ته بیچ سوي دي. نو دغه هر بیچ چې دلته راځي ځان ته چې کیږي په نوبت سره ایگزیکیوټ کیږي. یو ځل به دا بیچ لاړ شي، بیا ورپسې دا بیچ لاړ شي، بیا ورپسې چې نور څومره بیچونه وي هر یو به داسې په نوبت سره چې کیږي سی پی یو ته ځي او هلته به ایگزیکیوټ کیږي. بل نوې ترازو په نامه د ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم. ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم دا ده چې هر ټاسک یا هر وظیفې ته یو مشخص وخت ورکول کیږي چې په هماغه مشخص وخت کې شي سي ایگزیکیوټ سي. دلته وګوره each task is given some times to execute. هر ټاسک ته ځان ته ټایم ورکول کیږي تر څو چې هغه کار تر سره شي. دغه وظایف یا دغه ټاسک چې دی each user gets the time of CPU as they use a single system. هر یوزر هر یوزر کار چې تر سره کیږي هغه ته چې مشخص ټایم ورکول کیږي نو هغه ته به شي کیږي سی پی یو د هماغومره وخت لپاره الوکیټ کیږي. دا مطلب د چې دا داسې مثال لري لکه دی یوز ا سنگل سیستم چې دغه هر یوزر یو سنگل سیستم چې کوي ځان ته استفاده کوي. فرض کړئ 4 یوزر دي او د ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم لخوا هر یو ته مشخص وخت ورکول شوی ده، لکه یوزر 1 ته یو وخت ورکول شوی، یوزر 2 ته بل وخت ورکول شوی، یوزر 3 ته بل وخت او یوزر 4 ته بل وخت. لکه مثال دلته وګورئ، راځو یوزر 1 ته چې ده 10 منټه وخت ورکول شوی، یوزر 2 ته چې ده 15 منټه وخت ورکول شوی، یوزر 3 ته چې ده 20 منټه وخت ورکول شوی او یوزر 4 ته چې ده فرض مثال نیم ساعت وخت ورکول شوی. نو دغه چې د ټایم شیرینګ ده چې هر ټاسک یو مشخص وخت کې چې کیږي تر سره کیږي. چې دغه عملیې ته یا دغه سیستم ته څه ویل کیږي؟ ملټي ټاسکینګ ویل کیږي. همدارنګه دغه ټاسک کیدای شي سنگل یوزر لخوا وسیږي یا ډیفرنٹ یوزر لخوا وسیږي. دلته د مثال ته وګورئ، دا چې د سی پی یو ده او دا شاوخوا ته چې دا ټول ټاسک یا وظایف دي هر یو یوزر ته چې څومره وخت ورکول کیږي د همغه وخت مطابق به راځي سی پی یو به ځان ته الوکیټ کوي. کله چې کار خلاص شي نو بیرته به سی پی یو چې کوي ریلیز کوي. همداسې ټاسک 1 ټاسک 2 ټاسک 3 4 5 شپږ دا ټول چې دي وظایف دي او دا چې د سی پی یو ده. هر یوزر ته چې څومره وخت ورکول شي یا د هر یوزر هر کار ته چې څومره وخت ورکول شي هماغومره وخت به دا په سی پی یو کې تیروي او کله چې وخت پوره شو سی پی یو به شي کوي ریلیز کوي، ولو که کار تکمیل شوی وي او که نه وي شوی. بل اپریټینګ سیستم ته ویل کیږي ډسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم. په ډسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم کې دا ده چې هر سیستم ځان ته خپل شخصي چې لري سی پی یو، مین میموري، سیکنډري میموري او ریسورسز لري. په ډسټریبیوټډ اپریټینګ سیستم کې هر سیستم خپل ځان د پاره سی پی یو لري، مین میموري لري، سیکنډري میموري لري او ریسورسز لري. دغه مختلف یا هم ډیفرنٹ یا ډسټریبیوټډ سیستم چې دی د یو شیرډ کمیونیکیشن نیټورک په وسیله یا د یو شیر نیټورک په وسیله چې دی یو بل سره وصل دی. لکه دلته وګورئ مثال ته
دغه کمیونیکیشن نیټورک ده دا چې د یو سیستم ده د بل سیستم ده د بل سیستم ده د بل سیستم ده. هر سیستم خپل ځان ته د وظیفې د اجرا کول لپاره سی پی یو میموري همدارنګه سیکنډري میموري او ریسورس لري. دا یې ځان ته لري دا یې ځان ته لري دا یې ځان ته لري او همدارنګه دا یې چې لري ځان ته لري. دا سیستم چې د دې سی پی یو نه استعمالوي او دا سیستم چې د هغې سی پی یو نه استعمالوي. هر سیستم خپل ځان ته جلا جلا سی پی یو مین میموري سیکنډري میموري او ریسورسز لري خپل ټاسک تر سره کوي. دا ټول سیستم چې د یو بل سره چې وصل دي د یو کمیونیکیشن نیټورک په ذریعه چې دي یو بل سره وصل دي. بل راځو نیټورک اپریټینګ سیستم ته. نیټورک اپریټینګ سیستم معمولا په سرورونو باندې رن کیږي چې په هغې کې د منیجمنت د ډیټا ګروپس سکیورټي اپلیکیشن او همدارنګه داسې نور د نیټورک پورې تړلي فنکشن چې کوي تر سره کوي. نیټورک اپریټینګ سیستم په سرور باندې رن کیږي ترڅو پروواید یا تهیه کړي د ډیټا منیج کول ګروپ سکیورټي اپلیکیشن ادر نیټورک فنکشنز یا نور د نیټورک فنکشنونه یا کارونه چې تر سره کیږي په یو نیټورک کې البته د کلاینټس لپاره. همدارنګه دغه ټایپس اف اپریټینګ سیستم چې دی اجازه ورکوي چې شي ته د شیرډ فایل اکسس هغه فایلونه چې شیر شوي دي د هغو اکسس ته لکه چې شي لکه فایلز لکه پرنټر لکه سکیورټي اپلیکیشنز دا چې دی چې په نیټورک کې په یو نیټورک کې شیر اوسیږي د نور اپریټینګ سیستمونو ته دا قابلیت ورکوي چې دا شی کې اکسس کړي. دلته وګورئ دا یو نیټورک ده دا یو پی سي ده بل پی سي ده درې څلور دی پرنټر. اوس فرض وکړئ دغه پرنټر چې دا چې دی یو شیر پرنټر ده دغه پرنټر همزمانه په نیټورک اپریټینګ سیستم کې دا پی سي هم اکسس کولی شي دا پی سي هم اکسس کولی شي دا پی سي هم اکسس کولی شي او دا پی سي هم شي کولی شي اکسس کولی شي. اما دا چې کوم د کوم پی سي کار به مخته کوي د کوم به وروسته کوي هغه موضوع موږ تاسو په سکیجولینګ کې وایو. اوس یوازې مطلب زموږ تاسو چې دا چې نیټورک اپریټینګ سیستم وپېژنو. نو نیټورک اپریټینګ سیستم چې په سرور باندې رن کیږي او د ډیټا منیج ګروپ سکیورټي او نیټورک فنکشن تر سره کوي او همدارنګه شیر فایل کولی شي چې نور سیستمونه چې کی یا نور اپریټینګ سیستمونه هغه اکسس کړي. لکه دا پرنټر وګورئ دا شیر اپریټینګ سیستم دا پی سي وګورئ دا بل پی سي وګورئ دا وګورئ دا دغه ټول یو بل د یو نیټورک په ذریعه سره چې کولی شي اکسس کولی شي. بل راځو ریال ټایم اپریټینګ سیستم ته. ریال ټایم اپریټینګ سیستم مثالونه په ژوند کې موږ تاسو ډیر لیدلی دي خو لیکن بعضې ملګري سره بلد وي بعضې نه دي. ریال ټایم اپریټینګ سیستم هغه اپریټینګ سیستم ده چې د یو وظیفې ګمان کېږي چې په همغه وخت کې د چې سي تکمیل شي یا په همغه موقع کې د تکمیل شي یا هغه فرصت یا موقع یا چانس چې ورکړل شوی ده په همغه کې چې سي تکمیل شي. دوه نوع لرو یو چې د هارد ریل ټایم ده او بل چې د سافت ریل ټایم ده. هارد ریل ټایم څه ته ویل کېږي چې په عین واحد کې اجرا شي او سافت ریل ټایم هغه ریل ټایم ده که چیرته پکې همزمانه اجرا نشي لږ کاستګي راشي لږ وخت قطوالی راسي یا پکې لږ تاخیر راسي کوم مشکل نه جوړوي. هارد ریل ټایم مثال ښه مثال که درته ووایم دغه دفاعي سیستم ده لکه فرض مثال ګورئ چې له یو هیواده یو توغندی راوار شي اما د دغه هیواد دغه مسیر له طی کولو وروسته چې کله سرحد ته رانږدې کېږي نو دا بل رادار یې کشف کوي. که چیرته رادار په عین وخت کې چې دغه توغندی هیواد ته راننوځي او کشف یې نه کړي او بیرته دفاعي سیستم ورته فعال نه کړي خو دغه توغندی به خامخا په ځمکه لګېږي. دا مثال دی چې د هارد ریل ټایم ده او سافت ریل ټایم کې چې ده لکه فرض مثال درته ووایم چې لکه موږ تاسو چې تلیفون کې خبرې کوو ویډیو کال چې کوو که نه تصویر غږیږي اما غږ یې نشته ده یو لږ ثانیه چې وخت ونیسي نو بیا به یې غږ موږ ته چې کېږي را رسېږي هغلته تصویر نه غږیږي ولیکن دلته یې موږ سره غږ وي یا هغلته تصویر غږیږي خو موږ یې غږ نه اورو غږ یو څو ثانیې چې شي وروسته راشي دغه ته سافت ریل ټایم ویل کېږي چې په تاخیر کې کوم مشکل نه جوړیږي. اما هارد ریل ټایم دا ده چې په عین واحد کې به چې کېږي اجرا کېږي که تاخیر پکې وکړي سیستم چې کېږي لاس کېږي. دغه ټایپس اف اپریټینګ سیستم په دې هیله چې یو څه نه څه مشکل مو حل شوی وي که احیانا پکې سوال وي یا انتقاد پیشنهاد نظر وي مهرباني ورور مو خدمت کې دی راته کمنټ پرېږدئ او کوشش وکړئ اکاونټ سره سبسکرایب کړئ او نور ملګري هم در سره دعوت کړئ ترڅو موږ هم تشویق شو دا ګروپ زموږ هم مخ ته لاړ شي. کور مو آباد ښې چارې الله مو مل شه.